د افغانستان دفاع وزارت په غور ولایت کې د یوې پوځي چورلکې نسکورېدل تایید کړل. د هند لومړي وزیر پاکستان ته د پیغور په ورکولو ویلي چې که بنګړي لري باید د بنګړي په لاس کړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه لنډو تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت په غور ولایت کې د یوې پوځي چورلکې نسکورېدل تایید کړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي دغه چورلکه د فیروز کوا ښار په څنډو کې د هاریرو د سیند ترڅنګ راپرېوتې چې له امله یې یو کس وژل شوی او 12 نورو ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په خپاره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې نسکوره شوي MI-17 ډوله چورلکه د هوایي ځواکونو اړوند وه چې د غور ولایت په هاریرو د سیند کې د ملکي وګړو د بان نه پاتې موټر د ژغورلو په عملیاتو کې بوخته وه. د افغانستان اسلامي امارت د چورلکې د نسکورېدو له امله تخنیکي ستونزه ښودلې او ویلي دي چې دغه چورلکه د بېړنۍ ناستې پر مهال له یو دیوال سره د جنګېدو پر مهال نسکوره شوې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبره په یاده پیښه کې یو تن مړ شوی او 12 نورو ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې کابو یو کال وړاندې هم په سمنګان ولایت کې د افغانستان یوه پوځي چورلکه نسکوره شوې وه او 2 پایلوټان پکې وژل شوي وو. وروستی خبره ده چې نریندرا مودي وایي نه پوهېدم چې پاکستان د برېښنا او خوراکي توکو ترڅنګ د بنګړیو کمښت سره هم مخ دی. د هندوستان لومړي وزیر د پاکستان لوري ته په آزاد کشمیر کې لاریونونو اعتراضونو ته په اشاره پاکستان د خوراکي توکو او برېښنا د کمښت له امله هم وغنده او زیاته یې کړه چې هغه نه پوهېده چې دوی د بنګړیو له کمښت سره هم مخامخ دي. د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودي د دوشنبې په ورځ د خپلو سیالو ګوندونو له لوري د پاکستان پلوه څرګندونو په اړه د کانګرس او د هند د اتحاد ګوندونو په وړاندې سخت برید وکړ. د هندوستان لومړي وزیر د پاکستان په آزاد کشمیر کې د عامو خلکو او پاکستاني پولیسو ترمنځ اخ و ډوب ته په اشاره وویل زه نه پوهېدم چې دوی د بنګړیو کمښت هم لري، دوی غنم غواړي او برېښنا هم نه لري، موږ نه پوهېدو چې دوی بنګړي هم نه لري. د مودي له دې خبرو معلومیږي چې د پاکستان پوځ او سیاسیون چې پاکستان نه شي کنټرول کولای نو باید د بنګړي په لاس کړي.